د کہانی شروعات ډاکټر ایلس ته کیږي کوم چې په دې وخت کې د نیوز چینل والے انټرویو ورکوي لګیاوي خو په پوره یقین سره په انټرویو کې دا خبرو کې مو زما ټیم په کامیابی سره د کینسر علاج روبا سره دي او د سره موږ دغه دوی تقریبا 15,000 مریضانو باندې ټیسټ هم کړل او په حیرانتیا سره هغه ټول مریضان په کامیابی سره موږ ټیکړل په پوره دنیا کې چې دا خبر خور شي نو په دې سره هغه سخت خوشاله شي او پوهیږي چې اخر ساينس څنګه د کینسر د علاج په کامیابی سره روباسه ولکه په وخت پس دغه پوره حالات په بدلیدو شي یو په دغه ځای کې ډاکټر روبرت فینو کوم چې په دې وخت کې د خبرې خدي جوړ د خپل لور مارلې سری په گاډي کې پتی سره د ریپورت په اړه باندې روان په دې وخت کې په سړکونو باندې یو غوبل جوړ او خلکو د ډېر د لاس د خار پرې خودل غوښتل کله چې روبرت ایرپورټ ته ورسې نو غلطه کې د مخ کې په زرګو خلک په انتظار کې ولاړو فاصل کې د دې څنګه د وی چې کوم هم د کینسر مریضان لور کړل شي نو په دې سره هغه په وجودونه کې داغي خطرناک اثرات را ظاهر شوه هغه په مزه باندې په خوفناک مخلوق کې بدل شو چې صرف چې داغي وجود په چکه هم نور ته مخامخ شو نو بل سره هم هغه نور نشو برداشت کولی او چې کله په نور رڼا ور پرې وتل په دې سره بیا داغي وجود سوځیدا هم دا وجبه چې به صرف د شپې په وخت راوتل او د انسانانو ښکار به کو خلکو غویلا د ډاګ سیکرز دوم ورکړو د کوم چې دا مطلب چې تیرې شوقیان په دې وخت کې پیرپورټ کې فوجانو په سختۍ سره تلاشي شروع کړې وي او صرف هغوی به هغه خلک د دې خار بار پر خودل کوم ته چې با هیڅ قسمه څه بیماری نه با کله چې د روبوټ او دغه د خاندان نمبر راشي نو په دې سره هغه چیکینګ پاس کې خو دې په وجود فوجان هغه تری په دې خبره باندې ته یو ساينسدان او استاد ته پکار دي چې موږ سره مرسته وکړي ولې چې واحد تر انساني چې اوس د دې قوم ضرورت دی او ته د علاج معلومه شي بل خو هغه فوجان جوی او مارلې په هلیکاپټر کې کېنی چې د پاره چې موږ د پزړی سره محفوظ مقام ته بوزو هلیکاپټر چې کله پلوتو شي نو ناصاپه په دغه ځای کې په بل هلیکاپټر باندې هغه ډاګ سیکرز حمله وکړي چې په دې سره هغه هلیکاپټر بې قابو شي او سیده په سیده د جوی او د مارلې هلیکاپټر سره او جنگيږي چې په دې سره هغه تک یو زبردست دماغ وشي روبوټ هغه تک په خپل سترګو باندې د ټول منظر وویني چې دا حادثه د وجې هغه په مکمله توګه باندې تبو برباد شي اوس دا کہانی پر درې کاله مخکې لاړ شي چې موږ یو منظر ګورو چرته چې ټول دنیا تباه شوې ده په دغه دنیا کې زیاتره انسانان یا مړه شوي یا په هغه ډاګ سیکرز کې بدل شوي او صرف هغه تکي پشمار کسان بچ شو کوم چې په پټه باندې ژوندۍ تیروله باغې خوش دنیا کې روبوټ هم ژوند دی کوم چې اوس په دې وخت د خپل وفادار سپي سیم سره په دې خار کې ژوند تیرو یو ورځ هغه د خپل سپي سره په ګاډي کې راکینو په ښکار باندې روزي ولې چې په دې وخت کې به هغوی ته د ژوندیو سزو د پاره د ښکار ضرورت هو د ډېر وخت پورې په هرن پسې ګرځي راګرځي او خیر دې چې ورته کله ټوپک راوړي نو په دې وخت کې ناصاپه یو شیر پاغي باندې حملو کې هم په دې وخت کې دروپټ ګړې هم आवाजونه شروع کی چې په دې سره د مخ سری پوه شي چې اوس نور د ډوبېدو والے دی زر تر زر مال باندې ځنه وتل پکاري ګني هغه د ډاګ سیکرز بدلته کې راشي روبوټ د سیم سره واپس خپل کور ته راشي چې کور ته پر رسیدو سره د خپل کور ټوپټو لورونو کړکې په مضبوطه سره بندي کی بیا د شپې په وخت کې لټونه هم بند کړي د پاره چې بار هاي مخلوقون ته زما د موجودګي احساس ونشي روبوټ او سیم په یو ځای باندې پوسلخانه کې ود شي ولې چې د نو کور پر نسبت باندې د زید ټول لذات محفوظو لو د وخت پس هغه تل بار خوفناک چغي او عجیب आवाजونه را شروع شي په دې سبدي په دې خبر باندې پوه شي چې اوس هغه ډاګ سیکرز په ښکار باندې راوته دي پس باندې روبوټ د نو کړه پشان د ورزش د کوونه پس خپل باډر ته لاړ شي ولې چې هغه مسلسل اوس دغه وارث د علاج په کوشش کې لګیو هغه ټوپټو تجربات هغه تکي په مګو باندې کول چې کله داسل هغه مګو ته په غور سره پام وکي په زیاتره مګو کې هیڅ قسمه فرق نه راغلی و دې چې کله یوې ته پکې پام وکي نو بالکل په سي طریقې سره په نظر باندې راتله چې په دې سره روبوټ خوشاله شي دغه اوس د امید پیدا شوه چې کې دي شي ماته اوس دغه وایرس علاج ملو شوی دی د وجې د ډسکور د پاره مال بدا چرته په ډاګ سیکرز کې ورچول پکاري روبوټ د نو کړه پشان پر ډو باندې دا اعلان وکي وکچري چرته انسان ژوند شته دی او زما دا پیغام اوري نو دا سوکي چې دغه مات پلو خواله راشي دلته کې ما سره کور هم شته دی او خوراک هم بیا روبوټ د خپل ځان د مشغولولو د پاره په وکشته باندې لوبي شروع کی چې په دې وخت کې سین ته بیا یو هرن په نظر باندې راشي د دوانو پسې بیا روان شو په توتلو کې د ویتری والے کور ته ورسیږي هرن چې کله غلطه کې ورننوزي نو په دې سره د سپیس سیمبول پسې هم شاته لاړ شي روبوټ په ډېر احتیاط سره پای کور کې ور داخل شي او په دې وخت کې خپل ټوپک د ډېټ په ذریعہ سره مسلسل مخکې روانو هګوري چې سیم خو د مز د لاندې شپې دی او سخت یریدلې دی چې په دې وخت کې روبوټ تر شاته اړه یو جيبه غونډه کې आवाज راشي چې کله شاته وګوري دغه نشاته یو ډاګ سیکرټ پټ شوی او هغه هرنه خړلا ناصاپه هغه روبوټ باندې هم حمله کوي خو روبوټ د مغز سره د ډزو په ذریعہ سره دغه نزان خلاص کی خو دې سره دغه ډزو د आवाज په لیدو سره دا غوي ملګرو ته هم پته لګېدلې و اوس په دې پسې را روان شي روبوټ اوس د خپل ځان د بچکور د پاره منډه را شروع کی چې په دې سره یو ډاګ سیکر په دې باندې 10 ټوپو وخی د سره وجې دغه دوانه د کړکۍ نخته وګرځي چې په دې وخت کې پوښ خدمت سره نور بار موجود او دغه ډاګ سیکر سرمن پس زیدو شي د دې سره دو سره د روبوټ ځین ته یو خیال راشي د تجربه د کولو د پاره دغه د پاره اوس یو ژوندۍ ډاګ سیکر پکارو او دې کار د کولو مخ کې هغه سیم په خپل ګاډي کې کینی او هغه ته په دغه ځای کې دوسې دوه د پاره وای بیا هغه د پړې په ذریعہ سره یو جال جوړ کی چې لکه د وخت
پس یو ډاګ سیکر د پرې جال کې گیر شي. په زور زور باندې چغې شروع کی. روبرټ د پرې هودو وانی وو هغه د بهوشه کبو نه پس خپل باټري ته راولي. هلته کې دی هغه دغه د وستنو وخی کوم چې هغه په خپل باټري کې جوړه کړې و. د لاش په وخت کې روبرټ چکلا د ډاګ سیکر وجود ته پام وکړ نو دا پته ورته لګي چې دا پاسل کې به خزه د وجود باندې چاپی هم جوړی کړی دي. هغه د وی د ورکبو نه پس دغه د زړه درکن په منځ باندې پکې میدو شي چې په دې سره د روبرټ د امید پیدا شي چې کې دي شي دا واپس د انسان نه جوړېدو والده. او ناسا په چکلا هغه پوښ کې راشي بیا په روبرټ باندې حمله د کبر کوشش شروع کړ. بیا ناسا به هوښ شي چې په دې سره د روبرټ ټوپټور امیدونه یو ځل بیا مات شي. په سبب باندې روبرټ چې د سین سره د ښکار د پاروزي نو په لار کې غویتا یو چې بغونته کې مجسمه په نظر باندې راشي. په دې سره روبرټ تراسي عجیب غونته کې ولګي یو د ډیر یې د لاسه په باندې دزي شروع کی. پر سره هغه مجسمه راغورځي کی چې دغه د دننه وبراتو یې ول شروع شي. روبرټ چې کله دغه مجسمه خواله ورشي هغه ته په غور سره پکاتو شي. ناسا په دې وخت کې په جال کې گیر شي او په واشي او دغه چې دوی په وخت کې هغه په سر باندې داسې گزار وخوري چې بې هوش شي. د چل پاسل کې هغه ډاګ سیکر لګولو کوم چې په غربس باندې روبرټ ته بار چې وخلې هغه د دې خبرې نه اودرو چې ما د ملګری ځان سره مبوزا. خو روبرټ دا خبره ونه منله. د ماخام په وخت کې بیا روبرټ د خپل غړې په आवाज باندې را پاسي او چې کله هغه ځند پام وکړي دا پته ورته لګي چې ته الټه شوی دغه سپي هغه ته بار غوپیږي خو څه هم نشي کولی چې روبرټ زر خپل چاکو باسي او هغه رسې کټ کی. هغه کله ښکته راغورځيږي نو دې سره دغه چاکو د پخ پکې ورننوزي چې په دې وخت کې هغه ته په تیار کې هغه ډار سیکر په نظر باندې راشي. هسره په دې وخت کې د خوفناک ښکاریان سپي هم موجود کوم چې دغه ته کې دغه وایرس نه متاثر شوی او صرف په دې وخت کې په دې انتظار و چې انور بکره ډوبېږي. روبرټ په سهمي حالت کې د خپل ګاډي ډخته منډه کی چې په دې وخت کې ناسا په تیار شو هغه ډاګ سیکر په دوی باندې خپل سپي ورپرګدي. کله چې هغه سپي په روبرټ باندې حمله کوي نو روبرټ ته په ډیره مشکله باندې په دزو باندې ځان خلاص کی. په دې سره هغه سپي د سپي سیم هم زخمی کی. روبرټ هغه سپي چې کله ځان سره باټر تراولي نو غلطه کې غلا علاج کی خو ترغه په نه وخت شوی و ولې چې هغه وارس اوس د سیم په وجود کې په مکمله توګه باندې خواره شوی. سیم اوس په خبره باندې هم په مزه باندې پای مخلوق کې په بدلی دوشي او په روبرټ باندې حمله د کبو نه مخ هورلا په مری باندې داسې زور کی چې په مزه باندې ته نسو باسي. اوس د سیم د مرګ نه پس روبرټ په مکمله توګه باندې تنها پاتې شي چې سره وجه هغه د سخت غصې او د خفګان د لاسه خپل ګاډي ځان سری کو د خر پاړخ باندې روان شي. د پاره چې زوس د خپل ملګری داغي ډاګ سیکرز د بدله واغستلې شمه او چې بکم ډاګ سیکر هم دغه مخله راتلو نو دوه په لګه هم اله نه کوله بیا بتلو کی د تر ګاډي داسې اکسیډنټ وشي پس کې چې دې سخت زخمی شي. د موقع د فیدې په غستو سره یو خطرناک ډاګ سیکر د خواله راشي او چې کله د وجرو واري نو په دې وخت کې ناسا په هغه تکي وتی زرانه راشي. پر سره هغه ډاګ سیکر باګ اختیار کی چې بیا وخت زده خواله راشي دنده ته پوسی کی ته په کوم ځای کې اوسېږي چې په زخمی حالت کې روبرټ ورته په ډیره مشکله باندې خپل پته وروخایي. په سبا باندې د روبرټ چې کله سترګې وغړېږي نو خپل ځان هم په خپل کور کې ومني. په دې وخت کې په کمزور حالت کې پاسي چې په دې وخت د کچن داړه هغه یو आवाज راشي ولې چې هغه اوس چې بخزه ورسري دغه زوی هم موجود هغه ځان د خپل نوم اینا وای استاد ریډو اعلان او ما روزانه اوریدل د پرون راغلی و ما ستا دغه پول دلاندې نه پوره یو ورځ انتظار کو خو تا غلطه کې را نخلی او چې کله زه پتا پس ګرځیدم نو ته ما ته بیا پاغه ځکه په زغمی حالت کې ملو شوې او چې کله درنه ما بیا د پته په باره کې تاسو کو نو ته ما بیا خپل کور ته راوستلې اینا ته دا خبره هم کی زما ټوپټور خاندان دغه ډاګ سیکرز په حملو کې مړ شوی دي او زه صرف د خپل زوی سره بچی بیم ما خو له داسې هم اوریدلي دي چې په ورمون نومځای کې د حد نصیب غرونه دي او همدا وجه چې هغه د کینسرن په مکمله توګه باندې محفوظ دي هلته کې بلا خلک ژوند دي او دا غي وجه دا ده چې دی وایرسونه کم کسان هم متاثر شي هغه یخني نشي برداشت کولی او هغه علاقه یا خدا او د روبرټ دغه په وی خبره باندې هم یقین نکي ورته په غوسه کې دا خبره وکي په دې دنیا کې باقي یو ځای هم محفوظ نه دی پاتې هر طرف ته صرف او صرف مرګ دی او غي سره بغیر د سنور باسه دا غزا نه لاړ شي د ماخام په وخت کې روبرټ چې کله واپس پهلې باټه ته راشي نو غلطه کی هغه پای خزي ډاګ سیکر باندې واپس علاج شروع کی هدا ځل دغه د جسم د لاندې نه وره کی د دې د پاره چې زه د وجود د درجه حرارت کم کړل شم د پاره چې دا خزي خبره ټیک تو که غلطه ده په دې وخت کې نه هم د دلی باټه ته راشي او د په هرنده سره د پوسو کی واقعي د دې مخلوق واپس انسان جوړې دي شي او کنه چې روبرټ ورته دې په جواب کې دا خبره وکي وکي دې چې دا خبره ټیک وي چې د دې د وجود د درجه حرارت لغونته کې کم کو بیا هغه د وی په دې باندې کار وکي په دې وخت کې غوي ته دا پته لګيږي چې بار هغه جبا وازونه بیا را شروع شو ورته چې په دې وخت کې تیر تر اخورې دوه والب روبرټ زر تخپل کور ټوپټول ورونو کړکیانه په مضبوطی سره بندي کی او بیا د ان انداز پوسي کی بیګا تاسو شپې په وخت کې څنګه کور تر واستلم چې دې په جواب کې اینا ورته وای په وخت کې د ورځ د
جوړېدو والا بچی دې پورېدو سره د روبرټ د مخ رنګ بدل شي. اوس په دې خبره باندې پوه شوو چې کېدای شي ډاګ سیکرز په دې په اشاره شاته راغلي وو، هغوی زموږ کور لیدلی دی. اوس موږ د مرګه څوک هم نشي بچ کولی. په دې وخت کې هغه اوازونه نور هم سیوا شي. په دې غونډې وخت کې هغلته کې د زرګو په تعداد کې ډاګ سیکرز دوی د کوره راته وشي. خو روبرټ هم د مخکې نه ځان تیار کړو او کوم بمونه چې هغه د خپل کوره ګیر چاپې راته کړو هغه خلاصول شروع کړي چې دې په نتیجه کې هغلته کې په سوونو په تعداد کې ډاګ سیکرز ووژلي شي. خو دې سره سپکې د کور ته هم راننوځي. روبرټ په خپل پوره طاقت سره په هغوی باندې ډزې وکړي او بل خوا عینه تر دې حده پورې یېرېدلې وه چې خپل زوی ځان سره کړی او د هغه ځای نه تښتېدو په کوشش کې لګیا وه چې غیر هغوی په لیبارټرۍ کې اوس پناه واخلي. هلته کې په رسېدو سره د روبرټ یو ډېر عجیبه څیز ته پام شي. هغه ګوري چې زما هغه دوی خو په هغه ډاګ سیکر باندې واقعي اثر شروع کړی دی. اوس دا حالت د نو کله نه بهتر ښکارېدو په مزه مزه باندې داسې لګېدل چې دې نه انسان نه جوړېدو واله دی. روبرټ اوس دا یقین پیدا شي چې اوس آخر ماته دې وایرسو علاج میلو شو. ولې غونډې وخت پس زرګو په تعداد کې ډاګ سیکرز واپس د په لیبارټرۍ کې را داخل شي. روبرټ د مغز سره په ځان پسې بلټ پروف ور بند کړي او بل خو هغه ډاګ سیکرز په غوسه کې چغې وهي. روبرټ هغوی ته په چغو کې مسلسل دا خبره کوي ما سره اوس تاسو علاج ته دی، ستاسو نه واپس انسانان جوړولی شم چې په دې وخت کې د هغوی مشر د مخې ته راشي. هغه په غوسه کې په هغه ور باندې حملې شروع کړي. د حملو د وجې په هغه شیشې کې د بلبلې نشان جوړ شي. بیا د خپلې وینې په ذریعې سره یو بله هغلته کې جوړه کړي چې په دې سره روبرټ ته ناڅاپه رایاد شي چې بالکل همدغه شان بلبله خو د هغې ښځې ډاګ سیکر په وجود باندې هم موجوده ده چې په دې کې هغه ته ټول حقیقت په باره کې پته ولګېږي. دغه ښځه ډاګ سیکر په اصل کې دغه ډاګ سیکرز د لیډر ښځه ده او دوی اوس د هغې د بوتلو لپاره دغلته کې راغلي وو. روبرټ په مزه باندې خپله وسله ښکته کېږدي او بیا د هغوی د وړاندې نه هغه ښځه ډاګ سیکر بار ته وباسي او چې څنګه د هغوی نور ملګري په دې باندې حملې ته کبلو والي نو د هغوی مشر په دې سره هغوی په چغو باندې ودرېد. روبرټ د هغې د پرېښودو نه مخکې هغې د بچو له غونډه کې وینه واخلي دې دپاره چې دا بیا ټسټ کړلی شم چې ما دوی په کار وکړو کو یې پې نه کړ. په دې کې هغه ښځه ډاګ سیکر په هوش کې هم راشو چې کله هغه خپل خاوند ته پام وکړي نو په دې سره د مخ سره یې وپېژني او هغه ځان ته رانږدې کړي. په دې سره روبرټ په دې خبره باندې پوه شي چې په دې مخلوقونو کې د انسانانو غونډه کې احساسات او جذبات لا اوس هم پاتې دي. نه پس هغه ډاګ سیکر سره د دې دغه ځای نه لاړ شي او دې سره خپل ملګري ورپسې هم شاته ور روان شي. په سبا باندې روبرټ نو د هغې د زوی سره د هغې ورمن نومې علاقې په اړخ باندې ور روان شي چې په لاره کې په ریډیو باندې دا ځل په خپله باندې اعلان وکړي چې که چېرته څوک ژوندي وي نو د مغز سره ورمن علاقې ته ځان ورسوي. اوس موږ ته دغه وایرسو علاج میلو شوی دی. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای